السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دینه په زمونږ سره ریویو ختم شو. دینه په زمونږ سره د ویو نو ویو کې یا ساتي ویو کې دومره خبرې خو نشته، خو ډاکومېنټس ویوز دي، شو دي، زوم دی، وینډو دي، میکروز دي. نو میکروز خو د ایکسل کار دی، دلته کې مونږ یې نه کوو. که یو سړی وایي چې یاره دا دلته ولې نه کوو، یا نو مطلب دا دی بس مونږ یې نه کوو. بس یو سړی کوي ځان نه دی کوي. ډاکومېنټ ویوز څه ته وایي؟ نو ډاکومېنټ ویوز یاد ساتئ، دا کم شکل چې تاسو د ښکاري د دې ډاکومېنټ دې ته موږ ویل کېږي پرنټ لیاوټ. فول سکرین څه دپاره استعمالیږي؟ که تاسو سره مطلب دا یو کتابي او تاسو هغه ریډ کوئ نو فول سکرین د هغې دپاره استعمالیږي. لیکلی ورته هم دی ریډینګ، کتلو دپاره. بیا راځئ دې ځای کې نه مطلب ځانه څه کوئ، نیکسټ کوئ. صحیح ده جي. او هغه شانتې زومینګ څنګه چې موږ په بهر کنټرول نیسو زومینګ کوو هغه طریقه ده. بیا ختموي کلوز. دینه په زم سره ویب لیاوټ. ویب لیاوټ مطلب دا دی چې تاسو یو قسم له ویب سایټ جوړوئ، هغې کې مثال په تور باندې تاسو ګورئ، لوک ګورئ چې زما د لیکلو پوزیشن څنګه دی د ویب دپاره، نو ویب لیاوټ هغې ته ویلی کېږي. آوټلاین، نو آوټلاین دا یاد ساتئ دا زموږ سره خاص کر د دې غټو کوم چې زموږ سره سکرپټ لیکي یا ډرامې لیکي د هغوی دپاره استعمالېږي، د دې زموږ ضرورت نشته. کلوز آوټلاین دا به ووهو، خبر ختم. ډرافټ باکس هم دغه طریقه ده، څنګه چې د اخبار والے دي دوی دا استعمالوي. د دې هم زموږ سره دلته کې څه کار نشته. زموږ سره صرف او صرف په ویو کې پرنټ لیاوټ بس دا زموږ کار دی. په دې کې به موږ ته د پیج هم پته لګي، په دې کې به زموږ د لیکلو هم پته لګي. بس دې کې نو زموږ هېڅ کار نشته. رولر دې لپاسه دې ته رولر وایي. که دا دې وو ختم شو راغی، لاړو راغی. ګریډ لاین، نو کله چې تاسو دا کلیک کوئ نو په دې کې ګریډ لاین د دې مقصد دا دی چې د کم ځای کې مطلب لیکل شروع کېږي نو دا کرسر ګورئ دلته کې پړق پړق کوي، د دې ځای نه لیکل شروع کېږي او په دې ځای کې ختمیږي او باقي چې بهر ځای دی دې ته مارجن وایي. نو دې ګریډ لاین د وجې موږ ته د مارجن او د مطلب د لیکلو د ځای پته معلومیږي چې دا دننه د لیکلو دی، بهر زموږ سره مارجن دی، مطلب دا به خالي، په دې کې به لیکل نه کېږي. نیویګیشن پین خو موږ بار بار کړی دی، کله په هوم کې فایند کې دې ځای کې نه موږ بار بار کړی چې بندي کې نو دغه فایند وهو چې کولاو شو. صحیح شو. بل زموږ سره آپشن دی په دې نیویګیشن پین کې چې دا کومې خبرې دي، نو چې تاسو سره څونه پیجونه هغه پیجونه به درته ښایي. په دې ځای کې چې تاسو کوم ټکي مطلب داسې ما لیکل وکړو، خان مې ولیکو او کنټرول ا او لږ مې راغټ وکړو چې مې ته ښکارېږي، نو چې دلته کې تاسو مثال په طور باندې خان ولیکئ نو دې ځای کې به هغه هایلایټ ښایي تاسو ته. دلته اوس هایلایټ نه شو چې آیا دا ولې، نو اوس به انشاءالله وګورو. دلته کې خان نه دی لیکلی شوی، کان لیکلی شوی، اوس په خان راشي. صحیح ده جي. انټر وهئ، دې کې اوس راغی زموږ سره خان پیج هر څه وښول. دلته کې په دې ځای کې هیډینګ ښایي چې دې ځای کې نه یو هیډینګ ورکړو نو په دې ځای کې تاسو ته به اوس خان هیډینګ، نو کې ما هیډینګ ورکړو نو هیډینګ په نظر راغی چې مطلب دا دی دا به کې یو هیډینګ دی. داسې بیا چې په بل ځای کې تاسو لیکل کړي بل هیډینګ ولا ورکړی نو مطلب دا په دغه هیډینګ کې دننه دی. اوس په دې هیډینګ کې دننه دې ته یو قسم لیولې وایي، تاسو ته ما دا په ریفرنس کې دا ټولې خبرې کړي دي. صحیح ده. بل زموږ سره آپشن دی هغې ته ویلی کېږي زوم. نو زوم خو مونږ کنټرول ونیسو دا زومونه کوو، دا خو مونږ له مطلب دی راځي. خو په دې ځای کې چې کله کلیک کوئ نو 200 نو 200 چې وایي 200 پورې به دی راغټ شي. دې نه علاوه زموږ سره بل دی هغې ته ویلی کېږي لیکلو آپشن دی پکې. نو لږ خوس کې ډیفاین کوم چې کله مونږ لیکل وکړو نو یاد ساتئ په دې کې ګورئ یو 200 دی 200 همرې به راغټ شي. بل ته ویلی کېږي 100 جو 100 به شي. بل ته ویلی کېږي 75 جو 75 به شي. دې نه علاوه زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ویلی کېږي پیج ویډت. څومره پیج چې دی د هغې پیج موافق به راغټېږي، د هغې نه سوا به نه راغټېږي. بل زموږ سره ویلی کېږي زموږ سره ټیکسټ ویډت چې څومره لیکل دي د هغه لیکلو موافق به راغټېږي، نو لیکلو موافق راغټ شو. بل زموږ سره ویلی کېږي وول پیج، نو مطلب ټول پیج به د سکرین باندې ښکاري. دې نه علاوه د دې نه علاوه دې طرف ته چې تاسو ګورئ مینی پیجز، نو دلته کې دا ګوره دا کالمونه شو، دا کالمونه شو او دا دې روګانې شوې. نو لال خو به پیجونه ډېر ساتئ، نو الوخا کې پیجونه مې جوړ کړو داسې ډېر شي. دې ځای کې اوس دا ووهئ مطلب یو پیج یو پیج شو. که دلته کې لاړ شئ مطلب دا دی 2 پیجه جو 2 پیجه شو. که دلته کې لاړئ او سیوای وکړو مطلب داسې وکړو نو ګورئ په هر یو ټوټ سکرین کې به دا مطلب ډېر شي پیجونه په نظر بیا راځي. صحیح شو جي. دا د دې ځای کې خبره شوه، خبره ختم.
نو 100 وجو مطلب 100%. 1 پیج به د ښکاري په سکرین باندې 2 پیج 2 پیج به د ښکاري پیج ورډ د مې تاسو کو پیج ورډ په د زومي خبره ختم. یو ته ویل کېږي نیو وینډو او ارینج آل او سپلیټ ټیبل. نو سپلیټ ټیبل ما سی وی ځکه چې تاسو ته پته ولګي چې سپلیټ ټیبل زموږ سره څه جدایي نو جدایي اوس دي چې اوس نیو وینډو نو مطلب دا کوم وینډو چې دا د دې وینډو نه باندې یو قسم له ډوپلیکیټ واخلي. نو ګوره لاک 1 لاک 2 لاک 1 دا اقا شی دی صحیح شو جی. دا څه د پاره استعمالېږي د پاره استعمالېږي د پیج نه تاسو کوم ډاکومنټ د هغې نه ډوپلیکیټ اخیستل دا ته ویل کېږي زموږ سره نیو وینډو. ارینج آل چې کله تاسو سره ډېر شي ډاکومنټ کولاوي کنټرول ان هم ډېر شي ډاکومنټ کولاو شو ته چې په دې سکرین کې ټول ماته ارینج شي برابر شي راشي او ښکاره شي دا وه ټول لاغلو صحیح شو جی. دا دې لپاره زموږ سره ارینج آل استعمالېږي. سپلیټ ټیبل نو سپلیټ ټیبل د څه اورېدل په موږ چې کلیک وکړو په منځ باندې به ټیبل کټ شو. دلته کې سپلیټ وینډو ده لکه ورته زه سکیپ بټن واما غالبا د بس لیکلي سپلیټ وینډو نو چې کلیک پې وکړو نو دا ګوره دا کم سکرین چې دی که نه دا به د په منځ دوه شي. نو اوس ګورئ له پاسه نه جدا سکرین شو لاندې نه جدا سکرین شو. دې زموږ سره سپلیټ وینډو وایي. که لیکل کوئ نو لیکل په دواړو کې کېږي خو مطلب دا دی چې جدا جدا وي دا څه ګورئ جدا جدا صحیح دی. ریموو ختم دا زموږ سره وشو. دې نه علاوه زموږ سره بل اپشن دی هغې ته ویلی کېږي ویو سایډ بای سایډ. دوه ډاکومنټ چې تاسو کله کولاو کوئ لکه اوس مثال په طور باندې ما کولاو کو 21 نو دا 21 چې کله ما کولاو کو نو اوس په زه کولاو کوم 2022 اوس ته د دواړه کمپیر کوم دواړه یو بل سره ګورم ویو سایډ بای سایډ کتل مطلب لیفت او رائټ سایډ بای سایډ دې ته ویل کېږي چې کله کلیک کو نو تاسو د دواړه ډاکومنټ راشي. اوس خبره به کې سره 2022 او 2021 ته نو 2021 جوړ دی 2022 نه وي نو ځکه چې دا 21 دی دی خو راوړي 2022 دی اخو راوړي نو دا غي د لپاره طریقه څه ده دلته کې لیکل دی زموږ سره ریسیټ پوزیشن دلته وګورئ ریسیټ وینډو پوزیشن دا ریسیټ وینډو پوزیشن چې دا باندې بدلیږي تاسو په دې دویم نمبر ډاکومنټ کې ریسیټ پوزیشن وای بیا به تاسو ته بدلیږي صحیح شو 2022 دی خو 2021 اخو شو. اوس دا زموږ سره استعمالېږي څه لپاره نو دا زموږ سره د چیکینګ لپاره استعمالېږي داسې زوم کوئ دواړه زوم کېږي سکرولینګ کوئ د دواړو سکرولینګ کېږي داسې مطلب رایټینګ داسې ځای د دواړو کېږي نو دې ته اوس تاسو مثال په طور باندې ګورئ نو ډېر ټایم علي دې لپاره زما په ریویو کې کمپیر کړی دی چې هغه کمپیر وهئ نو ښه به پوهېږئ چې یاره په دې کې خو ګوره دا پیراګراف او دا پیراګراف دواړه ایکول دي په مثال په طور باندې صرف پکې دا یو نشته جو مطلب دا یو پکې نوی دی دې ته ویو سایډ بای سایډ وایي. بل یاد ساتئ په دې کې سکرولینګ دی موږ د ساین کرونیس ته څوک ته ساین کرونیس وایي څوک ته ساین کرونیس وایي هر څه د سکرولینګ یاد ساتئ د ګردې ته وایي په دې ماوس کې چې کوم ګرد دی د سکرولر وایي دا چې کله تاسو ښکته بره کوئ دا بل پیج هم ښکته بره کېږي خو که دا یو بند کو نو بیا به د نه ښکته کېږي بره کېږي نو دا به یو یاد ساتئ که چېرته دا تاسو لاندې کړئ بیا یې کولاو کو نو دی به بیا ګډوډي پوزیشن به ګډوډي نو دا دواړه به تاسو دې ځای کې نه بندوئ بیا او دا دواړه به بر سر ته بوځئ او ایکول کوئ به بیا به کولا وهئ د دې ځای کې نه نو دا یاد ساتئ دی بیا مطلب بالکل پوزیشن چې څومره تاسو پوزیشن مطلب کاپی پیسټ مې واغستو دلته مې هم مطلب کاپی پیسټ واغستو اوس که زه چوتوم لګوم نو مطلب اخر سر ته او اول سر ته دواړه به بالکل ایکول ځي خو که چېرې ما دا بند کړو او لاندې مې کو او دې کې بیا دوباره کولا کو نو زموږ سره ګو دی سر توخه ده هیڅ څه پیدا نشته چې په ښکته را روان دی دا لږ ساعت بس به دی به دا دویم به بیا په ښکته را رواني نو دې ته ویلی کېږي زموږ سره څوک پوزیشن د سکرولر نو دا کټ کوي او دلته پوزیشن برابر کوي اوس چې زموږ ښکته کوو نو دواړه به ښکته به راځي. دې نه به زموږ سره دی سویچ وینډو اوس د دې ځای کې تاسو مطلب 2 وهئ نو 2022 ته ولاړ شئ اوس که تاسو مثال په طور باندې 2021 ته 2021 ته لاړ شئ او دا به بند کړئ صحیح دی بیا به ګاډو وجه دوست نشته 2022 2021 ښه جي. اوس زموږ سره شو میکروز څه ته ویل کېږي دا استعمالېږي د لیکلو ریکارډینګ لپاره کم لیکل تاسو کوئ او تاسو ستړي کېږي چې دا به څوک بار بار کوي نو د هغې دپاره میکروز استعمالېږي لکه اوس ما ولیکو نیم او بیا مې کالن ورکو او مطلب ټیپ مې ووښو بیا مې انټر وکړو فادر نیم او فادر نیم کې مثال په طور باندې دلته ولیکو فادر نیم کالن ورکو
او بیا مې انټر کې ولیکو مثال په تور باندې رول نمبر او کالن مې ولیکو نو لږ غلطي رانه وشوه لاول نمبر چې دی نو میکروز به انکور باندې ورشو ریکارډ به ورکوي او مطلب انفو به ورته ولیکئ مطلب انفارمیشن دې ځای کې اوس ولیکئ دا غلطي چې ما وکړه دا هم ستاسو دپاره یو مطلب یو علم دی چې تاسو به یې نه کوئ ما ولیکو نیم نه پس مې ولیکو کالن او د کالن نه پس مې ټیب ورکو انټر مې ووهو بیا مې ولیکو مثال په تور باندې فادر نیم نو فادر نیم کې مثال په تور باندې انټر مې وو کالن نه ورشو کالن مې ورکو بیا ورته ولیکو مثال په تور باندې رول نمبر کالن انټر او مطلب ایج دا لیکل زما سره مطلب زما ډیر په کار راځي او بار بار زما په کار راځي او زم چې مثال په تور باندې دا لیکل چې دي دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره مطلب یو قسم لا که زموږ ډیلیټ کیږي موږ به ډیلیټ کوو بیا به رینیو کوو دوباره نو دې دپاره زموږ سره میکروز استعمالیږي اوس په زه دا میکروز دي نه سټاپ کم چې کله زه سټاپ کم دا به بند شي اوس که دا زه کله ډیلیټ کم او زه لاړ شم ویو ته نو دلته ما لیکلی دی انفو نو چې رن وهم حق لیکل واپس رالو که زه دا بند کم ډونټ سیو مې ووهو واپس لاړم دلته کې مایکروسافټ ورډ ته او لاړم زموږ سره چېرته کې ویو ته او په ویو کې میکروز کې مې وکتل نو انفو پروت دی که نه رن وهئ هغه لیکل واپس رالو په دې باندې ډېر کارونه کېږي نور پې تاسو مزید دا دی چې میکروز که کوئ نو ایکسل کې وکئ خوند به درله درکړي پیده به ترې حاصله کوئ که دلته یې کوئ نو زما په حساب باندې خپله زندګي به مه غر کوئ او د میکروز چې کوم خوند دی هغه د ایکسل کې کېږي دلته به دلاسې ټول ټایم ضایع کړي صحیح شو جي دې سره زمونږ ایم ایس ورډ ختم شو ما هوم انسرټ چې دي نو دا ما ډېر ډیپ کړي دي سره د پیج لیاوټه ریفرنسز میلینګ ریویو ویو دا دومره هیوي نه دي که تاسو ویډیو ته وګورئ د چا 14 منټې چا 10 منټې چا 12 منټې چا 30 منټې نو لہذا چې کوم لازمي و هغه ما خپل برپور کوشش وکړو ما ډېر په وضاحت سره وکړل کوم چې لازمي نه و نو په هغې باندې ما هیڅ کوشش نه دی کړی او مطلب تاسو ته مې صرف تیوریټیکل او سلګ ډېر پریکټیکلي ډیفاین کړل نو الله دې ستاسو په دې کې مل شي او الله دې ستاسو مطلب دا دی په دې کې مددګار هم شي زما نه چې کوم مطلب کېدو ما وکړو نور مزید چې کوم زمانه کېږي هم زه کوشش کوم خو تاسو هم مطلب دا خپل خیال کوئ خپل وخت له دقیقې مور کوئ چې څه درځي هغه مطلب په هغې کې یو قسم له مزید کوشش کوئ کم چې چا چې سکول کړی او مطلب دا دی هغوی وایي چې یاره سکول به موږ له پیدا راکړي نو سکول پیدا نه ورکړي مین شی محنت دی محنت کوئ الله پاک به درله مطلب دا دی د هغې یو قسم له ثمره درکوي که محنت نه کوئ نو لکه هیڅ به درته نه میلاویږي خپل ټایم به ضایع کوئ د هغې نه خبره ده خپل را روان فیوچر دپاره سوچ وکړئ چې ستاسو فیوچر څه شي ښایسته شي زمونږ دغه خپل مارټ ورډ یو قسم له مطلب زمونږ چې کوم وس و هغه موږ وکړو د هغې نه علاوه زمونږ هیڅ نور وس نشته چې صحیح ستاسو څه ضرورت وي څه پوه وي په واټساپ سره هم رابطه کولی شئ په کامنټس په ذریعې سره هم کولی شئ په هره طریقه کولی شئ که نه پوهېږئ اوس موږ له بس اجازت راکړئ او انشاءالله موږ به را روان ویډیوز چې شروع کوو د خیره زمونږ د الله نه امید دی چې موږ ایکسل ته واوړو خو ایکسل به انشاءالله ډېر په ښه طریقې سره او په اسانه پښتو سره به انشاءالله هغه موږ ډیفاین کوو الله حافظ